السلام علیکم ملګرو. د یو اندازې له مخې په نړۍ کې 10 اربو څخه زیات میږیان موجود دي. دا میږیان دومره زیات دي چې په ټوله نړۍ کې موجود د ټولو انسانانو وزن سره برابر دي. میږیان د نړۍ په هر ګوټ کې شتون لري بغیر د انټارکټیکا نه، ځکه هلته هر وخت واوره پرته وي. په نړۍ کې تر اوسه 14,000 قسمه میږیان موجود دي. ځمکه یې کونه په هر ځای کې موجود دي. دا په مختلف رنګونو او سایزونو کې شتون لري. خو الله جل جلاله د میږیانو یو داسې نظام جوړ کړی چې تاسو به ډیر حیران کړي. میږیان زموږ انسانانو په څیر په خپل منځ کې ژوند کوي چې ورته د میږیانو کالونۍ وایي. په یوه کالونۍ کې 0 نه تر 100,000 پورې میږیان موجود دي. د هر میږي خپل کار. ځینې میږیان په ځمکه او ځینې بیا په ونو کې سري وباسي. میږیان یوه ډله جوړوي او بیا د خوراک په تلاش کې ځي، یعنې مړه واړه حشرات او خوراک ټوکرې خپل کالونۍ ته راوړي. د دوی خواږه شیان ډیر خوښیږي ځکه چې د دې څخه ورته انرژي حاصلیږي. ملګرو، د میږیانو د کالونۍ یو فوج هم وي. دا فوجي میږیان په سایز کې غټ وي. دا فوجي میږیان د نورو میږیانو د کالونۍ فوجي میږیانو سره جنګ هم کوي او د خپلې کالونۍ حفاظت کوي. د میږیانو په هره کالونۍ کې یو ملکه هم موجوده وي چې شهزادګۍ میږی ورته وایي. دا میږی د نورو میږیانو څخه غټه وي. ملکه میږی یوازینی میږی ده چې هګۍ اچوي. یو ملکه میږی په خپل ژوند کې تر 15 میلیونو پورې هګۍ اچوي. د کالونۍ فوجي میږیان د دې ملکې حفاظت کوي. په هر 500 ملکې میږیانو کې یوه ملکه پاتې کیږي او نور ملکه میږیان مرغان خوري. یو ملکه میږی تر 30 کالو پورې ژوند کولی شي او نور عام میږیان تر 2 یا 3 کالو پورې ژوند کوي. ملګرو، اوس سوال دا ده چې میږیان خبرې څنګه کوي؟ د دوی یوه خاصه ژبه یې که څنګه؟ ساینسپوهانو ته د دې ځواب یو سرخوږی جوړ شوی و، خو نن موږ ته معلومه ده چې میږیان په ډیرو طریقو یو بل ته پیغام ورکوي. څنګه چې ځي له ځان سره وروسته یو کیمیکل پرېږدي. میږیان دا کیمیکل بویوي او د یو بل شاته ځي او په یو لین کې ځي او خوراک لټوي. تاسو خو به لیدلي چې میږیان همیشه په یو لاین کې روان وي او ځینې یو بل لمس کوي او ځان پویوي. دا د الله تعالی قدرت دی چې د دومره واړو شیانو هم یو ښه نظام روان دی. که د میږیانو د کور خبره وشي، میږیان په ځمکه او ونو کې خپل کورونه او سري جوړوي. په دې سرو کې د دوی هګۍ، خوراک او بچیان موجود دي. یو میږی د خپل ځان لپاره کار نه کوي څنګه چې نور حشرات کوي. هر میږی د خپلې کالونۍ لپاره کار کوي. کله چې د کالونۍ ملکه مړه شي نو دا میږیان یو بله ملکه غټوي، او کله چې د کالونۍ کومه ملکه نه وي نو د کالونۍ میږیان ورو ختمیږي. میږیان زموږ د انسانانو لپاره هم ګټور دي. دا مړه واړه حشرات او حیوانات خوري چې دې سره زموږ نړۍ او هوا پاکیږي. که په ځنګلونو کې او که کورونو کې، د دې ټولو میږیانو ژوند او اوسېدو طریقه حیرانوونکې او زړه راښکونکې ده.